السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. په دو آیات کې د وأنا د الف په سر باندې یو بیضوي شکل دی، یو بیضوي علامه ده. د وأنا د الف په سر باندې یو بیضوي علامه ده، لکه د انګلیسي صفر غوندې علامه ده. او دا چې کله په الف باندې راشي او موږ چې دا کلمه تلاوت کوو او دلته موږ نه ودرو او خپل تلاوت ته ادامه ورکوو، نو دلته دا الف بیا نه ویل کیږي. اما که چیرې په ودرو په دو کلمه باندې بیا دا الف ویل کیږي. مثلا زه اوله نه په ودرم او بیا دوام ورزه په ودرم. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. په ونه درېدلم نو هلته هغه الف نه ویل کیږي. اما که چیرې په ودرم نو الف باید وویل شي. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا په ودرېدلم. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا نو هغه الف ویل کیږي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.